السلام علیکم دوستانو، هیله مند یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. لومړني 100 سبسکرایبرو هغه پوره شول. ټولو دوستانو څخه مننه کوم چې زموږ دوستانو غواړم تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم کوم چې نوي یوټیوبران دي هغوی غواړي چینل جوړ کړي او دا 100 سبسکرایبر پوره کړي. هر څه به زه تاسو ته په 3 سټپو کې وښیم. ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ ویډیو له سره شیر کړئ. تاسو باید ځان سره یو داسې آیډیا ولرئ. تاسو چینل د څه باره کې جوړ کړی، د څه باره کې تاسو ویډیوګانې اپلوډوئ، مثلا د ویډیو ایډیټینګ شو، فوټو ایډیټینګ شو، یا د موبایل یو ټریک وي، یا تاسو فوټوګرافر هستئ، تاسو فوټو وباسئ، پیکچر وباسئ. چې یوټیوب کې تاسو ویډیوګانې ګورئ د هغې نه تاسو کاپي مه کوئ، ځکه دې سره ستاسې سره چینل مخې ته نه ځي. ستاسې چې کومې ویډیوګانې دي په هغې به ویوز نه راځي، لایکس به پرې نه وي، سبسکرایب به نه وي ستاسې په چینل باندې. په یو سمارټ فون سره تاسو چینل مخې ته وړی شئ. یو چې تاسو ګورئ کوم چې زما دا بویا میک دی، همداسې میک ځان له والئ. زه به یې سره لینک هم شیر کړم، تاسې کولی شئ دا اډر هم کړئ. څنګ کې ورسره ځان ته یو ټریپاډ واخلئ، دا تاسې ته کافي دي چې څنګه وکولی شئ تاسې ویډیو جوړه کړئ. تاسې باید داسې یو ځای کې کښېنئ چې شاوخوا کوم بیکګراونډ هغه کوم اوازونه یې ټول باید سایلنټ وي. تاسې سره باید میک وي، لایټینګ سیستم مثلا کوم بلب ستاسې په کیمره کې لګېدلی ټول باید تاسې ولګوئ. هیله مند یم دوستانو چې زموږ دا ویډیو ستاسې خوښه شوي، زموږ ویډیو لینک درسره شیر کړئ. انشاءالله له دې نه بعد به زه تاسې ته راتلونکي ویډیو کې دا وښیم چې څنګه کولی شئ تاسې په یوټیوب کې چینل جوړ کړئ، هغه څنګه ویریفای کړئ، هغې ته ډسکرپشن څنګه جوړ کړئ، کور فوټو ورته څنګه جوړه کړئ، پروفایل ورته څنګه جوړ کړئ. دا هر څه به په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانو کې وګورئ. زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ، زموږ چینل لینک له نورو سره حتما شریک کړئ.